پکتیا کې د 450 میلیونو افغانیو په ارزښت 2 پروژې پرانیستل شوې او د ننګرهار په کرنیز نندرتون کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړې دوه مهمو خبرونو ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ولسی تړون او د ملي دسترخوان د 2 پروګرامونو پرانیسته وشوه. د سیمه‌ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې رئیس شمیم خان کټوازی چې د لوګر او خوست ولایتونو له سفر وروسته پکتیا ته راغلی، دلته د 450 میلیونو افغانیو په ارزښت د ولسی تړون او د ملي دسترخوان پروژې پرانیستې. نوموړی وایي یادې پروژې به د پکتیا په مرکز ګردیز کې د هغو شوراګانو لخوا پلي شي چې د خلکو په رایو ټاکل شوي. شمیم خان کټوازی ویل چې دواړو پروګرامونه د خلکو په خوښه د شوراګانو لخوا ترسره کیږي چې له مخې د فساد ترسره کیدو فرصت ډیر کم لیدل کیږي. هغه زیاتوي په لومړي قدم کې 450 میلیونه افغانۍ بودیجه ورته په نظر کې نیول شوې ده او دا به نور هم زیاتیږي. ښه ده چې دواړه پروګرامونه د ولس لپاره دي او د دوی لخوا نه عملي کیږي. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته ویل چې د ننګرهار کرنې او بولاګولو او مالدارۍ ریاست په ناوخت په دې ولایت کې کرنه د وطن آبادي تر شعار لاندې 2 ورځنی کرنیز نندرتون جوړ شوی و چې په ترڅ کې د سوداګرو، پانګوالو او بزګرانو ترمنځ 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. یاد نندرتون د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د کرنې وزیر ډاکټر انورالحق هدي او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل لخوا پرانیستل شو چې نن پای ته ورسید. یاد نندرتون په 103 اورپو کې کرنیز توکي لکه سبه، وچې او تازه میوې، شات، زراعتي او تیلي نباتات، کرنیز توکي او درمل، تصدیقي نیالګي، د نجارۍ برخې تولیدات، لبنیات او نور ګڼ شمېر توکي نندارې ته ایښودل شوي وو. د مسؤلینو په وینا نندرتون د جوړولو موخه کورنیو تولیداتو ته په کور دننه بازار موندنه او هیوادوالو ته د اصلي باکیفیته تولیداتو پیژندل وو. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.